السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د 2024 کال د لوی اختر مو مبارک شه او همدارنګې د عطا خیریه بنسټ د طرف نه په ننګرهار ولایت کې قرباني کیږي چې هغې قربانۍ کې موږ سره چا برخه اخیستې ده او صدقې کړې ده د هغوی نومونه به انجینر صاحب واخلي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. 2024 کال لوی اختر مو نیکمرغه. الحمدلله سکال هم د تیر په څیر جلالاباد کې د هغه خویندو او ورونو چې غوښتلې د عطا خیریه بنسټ پر مټ قرباني وکړي ترسره کیږي. تاسو ته ډاډ درکول کیږي چې ستاسو قرباني به په شفافه توګه او پوره امانتدارۍ سره اجرا کیږي او غوښه یې پر مستحقو کسانو ویشل کیږي. هغه ورونه او خویندې چې موږ سره یې په دې قربانۍ کې برخه اخیستلې نومونه یې په لاندې ډول دي: مرحوم عبدالغفار، حاجي عزت او میرمنې، اشرف او میرمنې احمد. مرحوم عبدالغفار د کورنۍ لخوا یوه برخه د امت مسلمه لپاره. الله تعالی دې ستاسو قرباني په خپل دربار یالی قبول او منظور وګرځوي. جزاک الله خیرا. 2024 کال د عطا خیریه بنسټ له طرف نه په نورو ولایتونو کې هم قرباني کیږي. دا به په ننګرهار کې ذبحه کوو او الله تعالی دې ستاسو قرباني په خپل دربار کې قبوله کړي. سلام وطن کور د اتلانو مرګي په دښمنا سلام وطن ته ډېر نرم. عطا خیریه بنسټ سره ډېر ښه وکړي. الله دې په خیر په خوشحالۍ په هر هېواد کې چې په خیر په خوشحالۍ راولي. چې دا حکومت کړه خدای دې قبول او منظور کړي. دا خیرات ورته دا قرباني دې خدای ورته ډېره قبول. الحمدلله ثم الحمدلله. قربانۍ واخې په کونډو او اړمنو باندې وویشل شوې. عطا خیریه بنسټ په 2024 کال کې په 9 ولایتونو کې 114 قربانۍ ترسره کړلې. ستاسو دغه صدقې قربانۍ او مرستې د الله پاک په خپل دربار یالی کې قبول او منظور وګرځوي. دغه ویډیو د ثواب په نیت باندې خپل ملګرو او دوستانو سره شریکه کړئ.